سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسائلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل الله. سورت څلور حصے دی، اوله حصہ سل آیات و اوله حصہ کی اثبات التوحید، دویمه حصہ آیت یوسل یونا یوسل شپږوی آیم پوری. په دویمه حصہ کې دویمه مسله دا اثبات الرسالت. دریمه حصہ یوسل اوویا نه 253 پوری. په دریمه حصہ کې جهاد فی سبیل الله. څلورمه حصہ 254 نه تر اخره پوری. په څلورمه حصہ کې انفاق فی سبیل الله تعالی ذکر کړي. اوله حصہ چې سل آیات دی دا بیا تقسیم شوی دی په دریو بابونو. باب اول شل آیتونه. په اول باب کې بیانو د فرق ثلاثه کم چې فاتحه کې ذکر و اجمالا دلته مفصل ذکر کو سره د دو امثالو. باب ثانی وشتم نه یو کم سلویخ پورې و. په دویم باب کې اصل مسله و د دې حصې اثبات التوحید په عنوان د عبودو، خو په خطاب عام سره ټولو خلکو ته خطاب یا ایها الناس اعبدوا ربکم، عبادت د یو رب کوي. بیا دریم باب د آیت څلوېښتم نه تر شپږ نوي پورې دی. په دریم باب کې هم هغه اصل مسله ده اثبات التوحید په عنوان د عبودو، خو خطاب عام، خطاب خاص سره، یعنی دلته تخصیص کړی دی بعد التعمیم. مخکې عام دلته اوس خاص شه. مخکې خطاب عام یا ایها الناس، دلته خطاب خاص شه یا بنی اسرائیل. نو په دې باب کې بنی اسرائیل مخاطب کوي. که نور څوک عبادت نه کوي د الله، نو تاسو خو ځان ته د انبیاو اولاد وای، تاسو خو کم از کم د الله عبادت کوئ. نو بنی اسرائیلو ته په دې باب کې شپږ خطابات کوي. اول رکوع بطور تمهید راوړي. په تمهید کې شپږ خبرې وي. درې اصل د یهودیت و تحریف، کتمان د حق و ترک عمل، او د هغې مقابل کې درې صفاتو د مؤمنانو، درې صفات د مؤمنانو: صبر، صلات و ایمان بالآخرت. دا اول رکوع بطور تمهیدو. بیا شپږ خطابات شروع شوي د آیت نمبر 40 نه 2 پورې. دا اول خطاب په دې کې ذکرو د اته نعمو، 2 نقمو او تتمه ذکر کوله بالترغیب. دویم خطابو د آیت 3 نه 2 پورې. په دریم خطاب کې درې خباثاتو د پخوانو یهودو د هغې د اجدادو، او 4 خباثاتو د موجوده یهودو د مدینې، او تتمه وه بالتخویف بالبشارت. بیا ورپسې دریم خطاب 3 نه 6 پورې په ذکر د 2 نورو خباثاتو د یهودو، چې صرف هغه خباثات پکې نه وو بلکې نورم پکې وو. یو انکارهم من الاوامر، د دوی انکار کول د اوامرو نه. الله به ورته څه ویل دا وکوي، نو هغوی به نه کولو. او ورپسې اتیانهم بالنواهی، نواهیو ته د دې راتله کول. الله چې به کم شیز نه منع کول
نو دی به بیا هغه کولو. نو اوامر چې الله به ورته امر وکړو دا کار وکړه دی به نه کول، چې الله به منع که دا کار مه کوئ نو دی به هغه کار کولو. الټه و. او ورسره بیا په آخره کې تتمه وه بالزجر. بیا ورپسې څلورم خطاب و آیت 82 او 88 کې، دې دوو آیاتو کې. وهم خطاب د دې انکارهم من انبیاء سابقین، د پخوانو پیغمبرانو نه انکار کول، دا هم د دې یو خباثت و. تتمه بالزجر. پنځم خطاب زمون شروع دی آیت نمبر 9 او 90، دا دو آیتونه دي. په دې کې وی چې پخوانی پیغمبران څه انکارهم من هذا النبی، د دې پیغمبر نه انکار کوي، پخوانی به څه ومني. او تتمه بالزجر ذکر کوي. په دې آیت کې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، د دې آیت د لاندې مون درې معنی کړې وي. ويستفتحون من قبل يستفتحون على الذين كفروا، د دې جملې درې معنی مون کړې وي. په درېمه معنی باندې مونږه یو مسله دلته شروع کړې چې هغې ته د توسل د وسیله مسئله وي. په هغې باندې زمونږ بحث روانو. مونږ اول د وسیله لغوي او اصطلاحي معنا کړې، پس د هغې نه مونږه دو غټ قسمونه د وسیله ذکر کړیو چې په هغې کې اولو توسل مشروع، دویم توسل غیر مشروع. توسل مشروع هغه وسیله وه چې هغه د شریعت حصه ده. دا په دریو قسمونو. قسم اولو به اسماء الحسنى، ما ادله مونږه ذکر کړو ښه مفصل. قسم ثاني بالاعمال الصالحه، په دې مونږه ښه ډېر دلایل ذکر کړو قرآن او حدیث نه. او ورپسې دریم قسمو بدعاء الاحیاء، د ژوندو خلکو په دعا باندې، په دې مونږه دلایل ذکر کړو قرآن حدیث نه. نو دا اول غټ قسم مونږ ختم کړو توسل مشروع. بیا ورپسې دویم قسمو توسل غیر مشروع چې دې ته ممنوع هم وي. د دې مونږه دو قسمونه ذکر کړي دي. قسم اول توسل بالاموات، چې دې له یو بل نوم هم ورکوي توسل بذوات الفاضله، یا دې له یو بل نوم هم ورکوي استشفاء عند القبر. په دې مونږه مفصل بیان کړی دی سره د ډیرو حوالو. د دې دویم قسمو التوسل بحق الانبیاء والصالحین، توسل بحق الانبیاء والصالحین. په دې به زمونږه نننی سبق وسیله په حق د پیغمبرانو او د نیکانو خلکو. یعنې مخکې په ذات باندې و چې دی به قبرونو څخه تلل یا ځي، اول ته ودرېږي او اشاره کوي چې د دې بابا په وسیله زما دا کار وکړه یا الله. د دې یو بل شکل هم دی چې دوی د لرې نه لاس پورته کوي او وایي په حق د فلان کې، اکثر وایي بحق فلان، په حق د فلانې، بعضې وایي بحرمت فلان، په حرمت د فلانې، بعضې وی بطفیل فلان، بعضې وی بواسطه فلان. عقیده یوه ده خو په مختلفو الفاظو سره دوی ذکر کوي. نو په دې باندې زمونږ بیان دی چې آیا داسې قسمه وسیله په دعا کې چې لاس پورته کې الله ته ووایي چې په حق د فلانې، په حرمت یا په طفیل یا بواسطه د فلانې زما دا کارو کې، آیا دا زمونږ په شریعت کې جایز دی او که نه؟ په دې به زمونږ درسي. که موږ وګورو داسې قسمه وسیله چې خلک نن وړاندې کوي، د دې حکم څه شی دی زمونږ په شریعت کې؟ کم از کم د دې درجه د مکروه تحریمی، کم از کم درجه، یا دا بدعت قولی هم ده. کم از کم درجه مکروه تحریمی ده. نو چې یو شی مکروه وي او بیا تحریمی مکروه وي، نو چې تا هغه کار کې آیا تا ته په هغې اجر میلاویږي، ستا سوال وقبلیږي. عند الاحناف مکروه مطلق دا مکروه تحریمی ګڼل شي.
بل احتمال دی کې د شرک هم شته چې بیا غایبانه آواز هم ورته شروع کوي. نو چې یو شیز کې احتمال د شرک وي، آیا هغه زمونږ د شریعت حصہ ګرځېدی شي؟ بل هیڅ قسم ثبوت په دې نشته د قرآن نه، نه د حدیث نه، نه د صحابي نه. ځکه د دې کم از کم درجه څه شوه؟ مکروه تحریمي، یا ډېر علماو دې ته بدعت قولی ویلی دی. ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت چې نبی علیہ السلام چېرته داسې دعا غوښتي په دې شکل چې هغه ویلي په حق د ابراهیم علیه السلام، په حق د آدم علیه السلام، په حق د نوح علیه السلام، په حرمت د نوح علیه السلام. نه هیڅ چرې نه دی ثابت، د صحابانو هم نه دی ثابت، صحیح حدیث سره څوک نشي ثابتولی. نو د دې درجه مکروه تحریمی یا بدعت قولی، بدعت قولی مکروه تحریمی چې ته دا کې نو لازمن په دې ته ګناهګاریږي. دی وجې دویم قسم دا وسیله توسل بحق الانبیاء والصالحین، دا هم مکروه تحریمی یا بدعت قولی دی، دا به هم نه کوئ. او دا زه د خېټې نه ویم چې زه ویم یاره داسې قسم وسیله مکروه تحریمی ده یا بدعت قولی ده حکم پې ولګوم. نه په دې د ډېرو علماو بالخصوص د احناف علماو حوالې به زه ذکر کوم، ځکه اکثر چې وګوري زموږ حنفیان په دې ګند کې مبتلا دي. نو دی وجې زه زیاتر به دا تاسو ته حوالې ذکر کوم، خو هغه به د احناف وي، ځکه احناف ټول مني که نه. دا کوم علما چې زه ذکر کوم دا علما ټول مني، ټول به انشاءالله د دې قایلي. په دې باندې اول زه حوالې پیش کوم د احنافو د امام یو ډېر لوی عالم د امام طحاوي، احمد ابن محمد طحاوي، المتوفى 321 هجری، 321 هجری کې وفات دی، ډېر پخوانی عالم. دا د مصرو د دې د کلي نوم طحا، دی وجې ورته طحاوي وایي. محدث هم فقیه او یو بل کار چې دا اول په شوافعو کې و، شافعیو د امام شافعي مقلد و، خو چې کله د امام ابو حنیفه، د امام محمد او د ابو یوسف رحمهم الله تحریرات او د هغې دلایل ولوستو نو دا ډېر زیات متاثره شو. نو امام طحاوي رحمت الله علیه حنفي شو او بیا د احنافو دا ډېر لوی ستر عالم ګرځېدلی دی. ما سره د هغه کتاب دی شرح عقیدة الطحاویه، ښکلی کتاب یې لیکلی دی، ښه په شفاعت باندې دارنګ په وسیله باندې ډېرې ښکلې مسلې پکې ذکر کړي دي، ځان ته واخلې، ما سره شته. د دې صفحه نمبر د 246 هغه وایي واما الاستشفاء بالنبي صلی الله علیه وسلم وغیره، اور چې استشفاء ده په نبی صلی الله علیه وسلم سره وغیره او داغه نه بغیر په نورو، فی الدنیا په دنیا کې لله تعالی، فی الدعاء الله ته په دعا کې، یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعه استشفاء یا داغې نه بغیر استشفاء په دنیا کې الله ته په دعا کې پیش کول. او ماغه توسل دی چې ما کوم ذکر که توسل بحق الانبیاء والصالحین په دعا کې پیش کول. ففیه تفصیل، نو هغه وایي په دې کې تفصیل دی. څه شی دی؟ فإن الداعی تارة یقول، یقینا دعا غوښتونکی داعی وایي بحق نبیک، په حق د پیغمبر ستا، او بحق فلان یا په حق د فلانی، داسې وایي که نه په حق د پیغمبر ستا، ستا د فلان کې ولی په حق، یا الله زما دا سوال قبول کی. هغه یقسم علی الله بأحد من مخلوقاتی، قسم کوي په الله باندې په یو تن د مخلوقاتو داغه نه. فهذا محذور من وجهین، نو دا خبره داسې دعا غختل محذور من وجهین،
په دې کې دوه قباحتونه دي. احدهما یو د هغې نه انه اقسم بغیر الله، یقینا دا چې قسم کوي په غیر الله باندې، دا یو قسمه قسم دی چې په غیر الله کې او الله ته وړاندې کې. والثاني او دویم اعتقاده ان لاحد علی الله حقا، دا قیدوي د هغه چې یقینا د پاره د یو تن په الله باندې د حق، یعنی د فلان کی بابا یا د پیغمبر حق دی په الله باندې، دی وجوي بحق فلان. نو هغه وی د دوه وجوهاتونه دا سیس قبیح دی، دا به تاسو نه وایي. یو قسم په غیر الله دی، دویم عقیده پکې دا ساتل کیږي چې په الله باندې هم د چا حق شته. ولا يجوز الحلف بغیر الله، او نه دی جایز قسم کول په الله باندې. دا اوس د هغې جواب کوي چې په دې عقیدې سره خلک وایي په حق د فلانې، عقیده یې دا وي چې الله باندې حق شته، عقیده یې دا وي چې هغې په غیر الله باندې قسم کوي، نو وایي قسم په غیر الله هم ناجایز دی، جایز نه دی. وليس لأحد على الله حق، او نشتا هیچ چا لره هم په الله باندې حق، الا ما حقه ولا نفسي، مگر هغه حق چې الله په خپل ځان مقرر کړی دی، که قوله تعالی پشان د قول د الله تعالی وکان حقا علینا نصر المؤمنین. وی په موږ باندې الله وی امداد کول د مؤمنانو دا د هغې حق دی. سورة الروم 48 آیت پی پیش کئی. نو الله تعالی چې بندگانو لا حق ګرځولې دی، نو هغه نصر المؤمنین، امداد د مؤمنانو دی. او نور هم داسې الله په قرآن کې حق ذکر کړي د بندگانو، هغه حقوق شته، هغې نه بغیر د هیچ چا حق په الله باندې نشته. او همدغه رنګې ثابته ده په صحیحینو کې د نبي صلی الله علیه وسلم نه لمعاذ رضی الله عنه، چاغه معاذ رضی الله عنه ته ویلې دی، او هو ردیف، هغه ردیف ورسره یو ځای ناستو پس ورلی ورته وی یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق الله علی عبادی، آیا ته پوهیږي څه حق دی د الله په بندګانو؟ قلت الله ورسوله اعلم، ما وی الله او داغه رسول ښه پوه دی. قالو وی نبی صلی الله علیه وسلم حقه علیه من یعبدوه ولا یشرکو به شیئا، حق د الله په دې بندګانو دا دی چې د دې الله عبادت وکړي او د الله سره هیڅوک شریک ونه ګرځي، حصه‌دار ونه ګرځي. دا د الله حق شو چې الله سره به شرک نه کوو، الله سره به څوک حصه‌دار نه ګرځوو. دویم نمبر تپوس یو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم اتدری ما حق العباد علی الله اذا فعلوا ذلك، آیا ته پوهیږې معاذ څه حق دی د بندګانو په الله کله فعلوا ذلك، چونکې دا عبادت د الله، الله سره شریک نه ګرځئ، د الله عبادت وکړي دا بندګان. نو آیا ته پوهیږي چې په دغه وخت کې بیا د بندګانو څه حق دی په الله باندې؟ قلت معاذ وی ما ویل الله ورسوله اعلم، ما وی چې الله او د الله رسول ښه پوه دی. قالو نبی صلی الله علیه وسلم حقهم علیه، حق د دوی په الله باندې، انداد لا يعذبهم، چې دوی لبا عذاب نه ورکوي. نو دا یوه حواله چې د الله رب کریم د قرآن او د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډیر ښکلی انداز کې امام طحاوي دا خبره ثابته کړې ده چې په الله د هیچ چا حق نشته. نو په دعا کې بیا ته څنګه وی بحق نبیک او بحق فلان؟ نو قرآن او د حدیث په رڼا کې هغه دا خبره ناجایز ګرځولې. دارنګ همدغه د امام طحاوي رحمت الله علیه کتاب همدغه صفحه د 214 په دې کې څه اشعار ذکر کړي ډیر ښکلی. دا دویمه حواله، ما للعباد علیه حق واجب کلا ولا سعی لدیه ضایع، ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ما للعباد علیه حق واجب، نشتا د پار د بندگانو علیه پلا باندې حق واجب، حق لازم، هیڅ حق نشتا بندگانو لپلا.
چې واجب وي. کلا ولا سعی لدیه ضایع، هیڅ چرنا او نه کوشش د دوی الله څخه ضایع کیږي. که یو تن کوشش کوي چې الله راضي کی دا ضایع کیږي نه. ان عذبوا فبعدله، که الله عذاب ورکوي نو هغه انصاف دی. او نعموا یا نعمتونه ورکوي فبفضله، نو دا فضل دی. ولی وهو الکریم الواسع، او دا الله دی عزتمن فراخا نعمتونو والا. نو ما للعباد علیه حق واجب، بندگانو له هیڅ حق نشتا واجب په الله باندې چې حق وي. نو بیا ته څنګه وې بحق نبیکا او بحق فلان. دا دویمه حواله شوه. دریمه حواله هم د همدې امام طحاوي رحمت الله علیه د کتاب دی. ورپسې صفحه د صفحه 219 هغه وی وانما هذا من الاعتداء في الدعاء، او یقینا داس دعا غختل من الاعتداء في الدعاء، دا زیاته ده په دعا کې، د حد نه تیرې ده په دعا کې. ولی وقد قال تعالی، د قرآن آیت په پیش کړي ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا غواړئ در خپل نه پاجزې سره او پرورو. انه لا يحب المعتدین، یقینا د الله مینه نه کوي د حد نه تیرې کوونکو سره. سورة الاعراف 55 آیت په دلیل کې پیش کړي. دا سے دعا غختل بحق نبیکا او بحق فلان او بحرمت فلان او بطفیل فلان، هغه وی دا د حد نه تیرې دو په دې باندې دلیل څه شی دی؟ د قرآن دا آیت. دا استدلال زه نه کوم، امام طحاوي کړی. او بیا وی وهذا ونحوه من الادعیة المبتدعه، او وی دا سی دعا غختل هغه دا هغه دعاګانو نه دی چې هغه بدعتو کې وي. دام بدعت دی. ما چې درته وختي بدعت قولی دی، نو دا حواله پې واخله. ولم ينقل، ولی بدعت دی؟ عن النبي صلی الله علیه وسلم ولا عن الصحابه، ځکه دا نه نقل دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه، هم نقل نه دی، هغه چرته نه دی کړی خیا. ولا عن الصحابه، او نه د صحابو نه، صحابون هم نه دی نقل. ولا عن التابعین، او نه د تابعینو نه، تابعین هم پې چا نه دی ویلي وایا. ولا عن احد من الائمه، او یو تن هم د ائمو نه نشته په دې باندې. امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل او د خیو تن چې هغوی داسې دعا غوښتې وي شته. یا د هغې نه بره لاړ شه، تابعین وګوره، سعید ابن جبیر وګوره، قتاده وګوره، امام مجاهد وګوره، حسن بصري وګوره، نور غټ غټ تابعین وښیه شته. صحابه کرامو کې او صحابي وښیه، نبی صلی الله علیه وسلم نه وښیه. هر کله چې دوی کې نشته نو دا بدعت دی، صفا بدعت قولی. البته دا په کوم ځای کې د امام طحاوي بیا څه وایي؟ وانما یوجد مثل هذا، او یقینا موندلی شي پشان د دې دعاګانې فی الحروز والحیاکل التي یکتب بها الجهال والترقیه، و یقینا داسې دعاګانې موندلی شي فی الحروز په تاویزونو کوډونو کې، والحیاکل او په نقش پشان تاویزونو کې نقشونه وغیره جوړ کړي. التي اغا یکتب بها الجهال، چې لیکي دی لجاهلان، والترقیه او طریقت والا، پیر طریقت دی او سلسله والا دی، مختلف نمونه ورکړي. نو دا صرف دی خلکو جوړ کړي دي چې څوک وایي په حق د فلانه، بحرمت فلان، بطفیل فلان. د امام طحاوي فتوا په وره وایي دا جاهل دی، دا هغه سلسلو والا دی چې هر څوک وي. ځکه والدعاء، او دعا چې دا من افضل العبادات، افضل عبادت دی، ډیر لوی عبادت دی. او ته په عبادت کې داسې ګندونه بدعت شامل. والعبادات مبناها على السنة والاتباع، او عبادتونه چې وي
دا مبناوي په سنت او په اتباع سنت د نبی صلی الله علیه وسلم چې ویاله عبادتي، اتباع د قرآن چې ویاله عبادتي، لا علی الهوا والابتداء، نه په خواهشاتو باندې او نه په بدعاتو. نو دعا دا د خواهش چیز نه دی او نه دا د بدعاتو یو عمل دی چې تی په بدعاتو باندې تی په خواهشاتو باندې د ځان نه جوړې. سخت رد کړی د امام طحاوي رحمت الله علیه. 3 اقوال شو. څلورم قول همدغه امام طحاوي رحمت الله علیه، صفحه د همدغه 219 د امام ابو حنیفه رحمه الله او داغه د دوه ملګرو د امام محمد شیبانی او د ابو یوسف رحمت الله تعالی علیه دا غي قول په ذکر کوي. ځان ته حنفیان وي، دلته خفیان شي. وقد قال صلی الله علیه وسلم، او یقینا ویلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، من حلف بغیر الله فقد اشرک، چا چې حلف کو په غیر الله باندې قسم وکړو یقینا شرک وکړو. ولهذا قال ابو حنیفه، او د دې وجه ویلی دی ابو حنیفه وصاحباه، او داغه ملګرو دو ملګرو د چا د وجه د دې حدیث د وجه ویلی. خو گویا کې د درې واړو استدلال د دې حدیث نه دی. یکره ان یقول الداعی، وی مکروه وی دا چې وی یو دعا غوښتونکی مکروه وی. او وختي ما تاسو ویل چې مکروه مطلق عند الاحناف دا بدرجه د مکروه تحریمی وی، یعنی تحریمی مکروه دا. یکره ان یقول الداعی، مکروه دا ان یقول الداعی چې وی یو دعا غوښتونکی اسألک بحق فلان، غواړم تان الله په حق د فلانه، او بحق انبیائک و رسولک، یا په حق د پیغمبرانو ستا، و بحق البیت الحرام، او په حق د بیت الحرام، والمشعر الحرام. وی دا ټول سدي هغه وی یکره مکروه دی، تحریمی مکروه. دا والا د امام ابو حنیفه او د امام محمد او د امام ابو یوسف رحمهم الله دا ټول فتوا چې داسې قسمه دعا غوښتل بحق فلان، بحق انبیائک، بحق رسولک، بحق البیت الحرام، بحق مشعر الحرام، دا ټول وی سدي مکروه دی، مکروه تحریمی، حرام دی، دا به نه کوئ. نو دا تقریبا 4 حوالې شوې مون سره د امام طحاوی رحمه الله د دې کتاب نه شرح عقیدة الطحاویه. کتلم شي تاسو په نټ هم شته، په ګوګل کې هر ځای کې ملاویږي. نور حوالې 5 نمبر زمونږ د فقه کتاب د هدایه. په هدایه کې او د یاد ساتئ چې هدایه دا شرح د بدایت المبتدی، بدایت المبتدی، الهدایه شرح بدایت المبتدی، جلد 1 صفحه د 222. دا د امام برهان الدین علی ابن ابی بکر المرغینانی کتاب دی چې هغه وفات شوی دی 1593 هجری کې، 1593 هجری کې دا وفات دی. نو په هدایه کې هغه ویلی دی ویکره ان یقول الرجل فی دعائه، او مکروه دا چې وی یو تن یو سړی په دعا کې دام وی مکروه. او مکروه مطلق عند الاحناف سوی مکروه تحریمی. وی مکروه دا خبره چې یو سړی وی په خپل دعا کې بحق فلان او بحق انبیائک و رسولک، وی دا خبره مکروه دا مکروه تحریمی. کما خبره چې یو سړی وی په خپل دعا کې بحق فلان، په حق د فلانه، او بحق انبیائک، یا په حق د پیغمبرانو ستا، و رسولک، او د رسولانو ستا. لانه وجه ذکر کوي لا حق للمخلوق على الخالق، نشتا حق د پاره د مخلوق على الخالق، په خالق باندې حق نشتا، دی وجه دا مکروه وی.
نو الهدایه شرح بدایت المبتدی جلد 2 صفحه 242 کی امام مرغینانی دا ذکر کړی دی. 15 شپږمه حواله فتاوا دا فتاوا عالمگیریه معروف دی په فتاوا هندیه ځکه علماء هند دا لیکلی دی. د دې جلد 15 صفحه د 313 باقی کې عبارت دی ويكره ان يقول في دعائه او دا ټول فتاوی منی احناف او مکروه ده چې څوک وایي په دعا کې بحق فلان په حق د فلانې کې باباګان شامل دي ټول وکذا بحق انبیائک او دا شان په حق د پیغمبرانو چاري او پیغمبر وی نبی سلم یا نور پیغمبران و اولیائک او نور اولیاء دوستان چې دوی وی د الله ولی دي او بحق رسولک او بحق البيت او المشعر الحرام یا د بیت الله مشعر حرام په حق باندې الله مال راکد دا سدي لانه لا حق دا مکروه دی ولی دی وجه چې نشتا حق للمخلوق دا پاره د مخلوق علی الله تعالی په الله تعالی باندې هیڅ چاله حق نشتا په الله باندې هیڅ چاله حق نشتا د الله رب کریم په دربار کې د هیڅ چا هم حق نشتا چې هغه سو کی هغه وي په حق د فلانه مال راکې یا الله هغه ورته سوي چې داسې قسمه دعا غختل په حق د فلانه په حق د بابا په حق د پیغمبر په حق د بیت الله دا ویسه شه د مکروه دی او مکروه بیا تاسو ته مچ دا کم مکروه تحریمی ټیک شو دا شپږ حواله شي مون سره او پدی باندې نورم ډېر زیات حواله شته مون سره د وخت کمې دی زه صرف هغه ضروری حواله جات تاسو ته ذکر کوم په اخر کې ان شاء الله یو کتاب بیا زه تاسو ته خیم چې په دې مسله باندې تاسو سره دا کتاب وي نو ان شاء الله تعالی د یو کتاب ضرورت به تاسو له ناراضي یو بل حواله در کوم درته 1 نمبر دا کتاب د فتوحات مکیه جلد 4 صفحه د 228 دا د شیخ ابن عربی د صوفیا او شیخ دی صوفیا کې دا ګندیر زیات وي نو دا د صوفیا او د شیخ د کتاب حواله در کوم هغه وی ان الله تعالی یقینا الله تعالی لم يترك لعبده نو پرېږدي د پار د بنده خپل حجتن علیه دلیل پاغه باندې ولله الحجه البالغه او خاص الله له دلیل رسون کې فلا يتوسل دلیل دے رسیدون کې د الله د پاره د صرف یعنی حق صرف او صرف د الله دی نه کې د بندا فلا يتوسل الیه بغیره فلا يتوسل نو وسیله دین نسی دی الله تا بغیره بغیر د دی الله نه انما هو طلب القرب چاغه وسیله صدا هغه طلب د نزدېکت دی بل څوک دین نه وسیله کوي الله تا واخبرنا او دا خبره من تراغلی دا د سشي نه قرآن ته اشاره کوي انه قریب چې یقینا د الله سشي دی قریب دی او دا خبره الله تعالی په سورۃ قاف کې ذکر کړي سورۃ قاف آیت 14 نحن اقرب الیه من حبل الورید الله وی مونږ نږدې چاته بندتا من حبل الورید داغه د شهرک نه هم زیات ګورې اکثر هغه حواله ذکر کوم چې پاغي کې د قرآن آیت وی د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث وی دا قدی په باب کې ګورئ دا قدی په باب کې مونږ د هیڅ چا مقلد نه یو حتی کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم نه یو په فروعاتو کې مونږ مقلدین تاسو قتل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول هم ما ذکر ک چاغین مخ کی حدیثو من حلفا لغیر الله فقد اشرک استدلال حدیث نه کړی دی د امام طحاوی رحمت الله علیه هغه قوال ما ذکر ک چې باغی کې قرآن او حدیث رڼاګانې وي او د شیخ ابن عربی هم درتاغه
حواله ذکر کوم چې هغه پکې قرآن ته اشاره کړي چې الله مونږ ته خبر په قرآن کې را کړي چې زه نږدې یم. الله ته بیا د وسیلې څه ضرورت دی چې ته په حق د فلانې راکا. بیا وی وخبره صدق، او خبره د الله رښتیا ده. اوس کتی رښتیا مني نو بس الله سبحانه وتعالی نه داسې غواړه کنه، کینا وجاړه، عاجزي وکړه، رورو سره غواړه د الله نه چې کوم جایز وسیلې دي. بیا اسماء الحسنا د الله ښکلي ښکلي نومونه د قرآن نه د حدیث نه پې ښکلي دلایل شته. بالاعمال الصالحه په نیکو اعمالو باندې چې قرآن او حدیث نه ثابت دی. بدعاء الاحیا که ډیر دی زړه نه صبرېږي، ژوندی څوک را پیدا که څوک پیر وي، استاد دی وي، مور و پلار وي، هیڅ څوک دی نه، مور و پلار وي، رونه خویندې وي، هغې ته ووایه چې دعا راله وغواړه. نو دا صحیح طریقې پرېږدي دا بدعتیان، دا ګندونه، او دی زی هغه ګندونو ته لاس شي چې په هغې سره دلیل د قرآن او د حدیث نه وي، صحیح حدیث پې نشته. نو شیخ ابن عربي هم سوی چې الله تعالی په قرآن کې ویلي زه نږدې یم، نو چې هر کله الله په قرآن کې داسې ویلي دي نو بیا څه ضرورت دی چې ته په حق د فلانې راکه او په حق د ډینکې راکه. ګوره په قرآن کریم کې الله څه ویلي دي خپل پیغمبر ته. دا په آخر کې مونږ به هم یو استدلال د قرآن نه وکړو. سورة البقره 2 نمبر سورت دی، آیت نمبر دی 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، او کله چې تپوس کې ستانه بندگان زما عني زما په باره کې. د نبي صلی الله علیه وسلم نه چې کله هم تپوس شوی د الله سبحانه وتعالی په باره کې، نو الله بیا نبی علیہ السلام ته ویلي دي قل ته ورته ووایه چې دا خبره داسې ده، قل ته ووایه مخکې را روان دي دي کې. خو په دې مقام کې الله سره قل لفظ نه دی راوړی، یعنې تړ ورته وایم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی تا ته په منځ کې اړو ضرورت به نه وي، زه نږدې یم. فَإِنِّي قَرِيبٌ، نو یقینا زه نږدې یم. اجیب دعوت الداعی، قبلوم دعا د دعا غوښتونکي، اذا دعاني کله چې مانه دعا غواړي. زه نږدې یم، الله وایي نږدې یم. هر وخت مانه غوښتی شي څومره نږدې. نحن اقرب الیه من حبل الورید، د شهرګ نه د مرۍ د رګ نه هم زیات نږدې. د مرۍ رګ د کوم ځای کې دی؟ د الله بنده دومره نږدې ذات د پاره ته وسیلې ګورې د زواتو. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. د آیت نه استدلال کیږي. نو دا غني حواله تقریبا ما و حواله جات تاسو ته ذکر کوم. په دې دویم قسم د وسیله غیر مشروع چې هغه به حق الانبیاء والصالحین دي، داسې قسمه وسیله په حق د پیغمبر علیه السلام، په حق د فلانې بابا، په حق د ډینکی بابا، زما دا سوال قبول کی. داسې قسمه وسیله په دې حکم لګېدلې د علماو، د حناف علماو بالخصوص، چې دا مکروه تحریمی دی او دا بدعت قولی دی. نو د بدعت قولی نه او د مکروه تحریمی نه ځان به لرې ساتئ. نو دا دو قسمه وسیلې تاسو کتل د قرآن او د حدیث او د علماو د اقوالو د لاندې دا ناجایز دي، دا به نه کوئ. بقایا په دې مسله باندې زه تاسو ته ډېرې حوالې نشم ذکر کولی، وخت بیا ډېر زیات علي. خو زه تاسو ته د ډومبۍ ورځې نه لګیا یم کتابونو حوالې در کوم. د امام ابن تیمیه رحمت الله علیه د کتاب حوالې مې ځای په ځای در کړي دي چې هغه ځان ته واخلې. دین علاوه نن مې د امام طحاوي رحمت الله علیه د کتاب حواله درکړه. یو کتاب درته ذکر کومه، البصائر للمتوسلین بالمقابر د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده، دغه کتاب او تحقیق او تعلیق د دې کړی ډاکټر سراج الاسلام حنیف اردو کې. دا کتاب ځان ته واخلې، اردو کې کتاب دی. په دې کتاب کې دو مسلې دي. یو مسله ده د مړو د اورېدو چې مړي اوري او کنه، او دویمه مسله ده د وسیله. شیخ القرآن رحمه الله ډیر ښکلی انداز سره هغه تمام دلایل د قائلینو د وسیلې د ذواتو د هغې تردید کړی دی، ډیر ښکلی انداز سره، ډیر مدلل انداز سره.
او بیا ډاکټر صاحب لدیم الله عمر کې برکت واچي، هغه بیا ډیر ښکلی د دې تحقیق کړی دی، د دې تخریج هم کړی، کتابونو حوالې هم پې ورکړي چې شیخ دا خبره د کومو کتابونو نه کړی. نو دغه کتاب ځان له واخلئ چې څوک زما دا بیان اورئ، نو انشاءالله تعالی په دې مسله باندې به که تاسو سره څوک بحث هم کوي او که تاسو څوک پویول غواړئ، اصل ستاسو او زما نیت به څه وي؟ د خلکو د اعمالو اصلاح کول، چا سره مناظره کول، چا سره بحث کول، چا سره خبرې اترې سه بیسه اړول راړول. او نن سبا مناظره خو همداسې ده چې بس صرف ځان مشهورول دي، ځان مقبولول دي، مني څوک هم نه، خو صرف درسونو کې دا بیان کوي او خلک په دې پوهږي، ځکه ټول خلک په دې مبتلا دي. دعاګانې غواړي وي قبلیږي نه، نو څنګه به قبول شي چې ته د بدعاتو نه ډک او دارنګ د مکروه هغه اشیا چې الله ته ناپسند وي تا هغه الله ته لیږي، الله به خورې قبلې واپس به په دې مخ درته راولي. نو چې په کمې طریقې درته شریعت وي، دین اسلام وي، قرآن وي، حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي، او بیا حنفیان ځان ته وایي، نو موږ ته امام ابو حنیفه او نورو کوم نصیحتونه کړي دي، په هغه طریقو سره ولې دعا نه غواړو. دا په دې مسئله د وسیله باندې یو څو بیاناتو ما ضروري وګڼلو چې دا زه بیان کړم، او اول په خپل اصلاح وکړو او بیا په د نورو د اوریدونکو اصلاح وکړو. بقایا چې کوم آیت زمونږ د مطالعې د لاندې د یستفتحون علی الذین کفروا، د دینه بعد چې مونږ اقسام د وسیله ذکر که مدلل، دینه بعد به انشاءالله تعالی د مقابل چې څومره خلک دي مبتدین د هغې د دلایلو سپکاوی به کوو. دا ډیر ضروری دی بیا چې تا سره د مد مقابل دلایل وي د هغې جوابات، ځکه هغې دلایل داسې وي چې باطل وي، او د باطل جواب ته ډیر ښه په اسانه کولی شي، خو شرط دا دی چې لږ تا سره معلومات وي. نو هغې چې کوم استدلالات کړي دي د دې آیت نه هم استدلال کړی دی، نو په دې باندې به انشاءالله تعالی آینده درس کې زه خبره کوم. او نور آیتونه هم شته قرآن کې، نو هغه به زه آینده درس کې په هغې خبره نه کوم. چې کوم ځای په ځای آیات راځي نو بیا به زلته آیتونه تاسو ته یم چې دا آیت د دین استدلال کوي، د وسیلې د زواتو استشفاء عند القبر، نو هلته به بیا د هغې جوابونه هم کوم، او هغې د لاندې کوم احادیث دي د هغې به هم ځای په ځای جوابونه درته کوم. نو تاسو مهرباني وکړئ چې د شیخ دا کتاب ځان ته واخلئ، چې کم آیتونه کم احادیث دی وړاندې کوي، کم اقوال د علما وړاندې کوي، او د هغې نه ځان له دا ګنده عقیده ثابتوي، نو د هغه تمامو آیتونو د حدیثو د اقوالو د علماو د صحابو د هغې جوابات د شیخ رحمه الله په دې کتاب کې دی. ښکلی کتاب دی چې دا تاسو سره وي، نو انشاءالله تاسو به جواب کولی شي، او بقیه د درس کې به هم زه لنډ جوابات ځای په ځای به کوم. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.